بل رات قدیر کې یو عالم د مفتی محسن محمود حفظه الله هغه یو خبره کړې ده نو د علاقې سچو پسې راغلی ده په الحمدلله ډېر مالداره سړی ده د کور نه ډېر مضبوط سړی ده ښه خانداني سړی ده ښه پیسې دي ورسره ښه تکړه سړی ده نو هغه به یې نیولی ده لکه موږ به د دین اسلام خبره کوو موږ خو د اغیارو مخالفت په هر حالت به کوو او د دین اسلام دپاره وروڼو موږ لاسونه اتکړو کې نه انشاءالله دا مو ایمان ده زموږ په سینو به ګولۍ نه لګي ښه د دین اسلام دپاره او دا مو ایمان ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت د عقیدې دپاره زما سر زما مال زما جان زما خاندان زما کور والله دا په دې منبر باندې ویم چې لاړ شي قسم د کو څه پروا مې پېشته او دا د هر مسلمان ګوره تمنا ده ښه چې زه تو دا دین اسلام دپاره قربانی په دنیا کې ورنکو د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د خاطر قربانی ورنکو د هغې د ختم نبوت په مبارک عقیدې قربانی ورنکو قبر کې به دې مبارک پیغمبر علیه السلام ته څه وایو چې ما او تا ته قبر کې فرشتي وایي ما تقول فی هذا الرجل د دې مبارک شخصیت په باره کې څه وایي نورونو کو دنیا کې د قربانۍ نه مخ اړولی بیا به څه وایي چې هذا نبی صلی الله علیه وسلم او که نه دنیا کې د قرباني ورکړې وي نو ته به بیا وایي چې دا خو هغه مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده چې د ده په ختم نبوت خو د دې قبر ته راغلی یم د دې ختم نبوت د عقیدې په هغه خاطر باندې خو ما جام شهادت نوش کړی ده دغه مهربان پیغمبر علیه السلام چې درته مخې ته شي او دا دې وویرونو چې دا مې مبارک پیغمبر د علیه السلام زما رب الله جل شانه ده دین زما دین اسلام ده پیغمبر علیه السلام مبارک فرمای دې قبر کې چې به څومره ژوند تېروي فرشتې درته څه وایي نم کنومت العروس داسې اوده شه لکه د لومبۍ شپې ناوي چې به اوده پرته وي داسې په خوشحالو کې به پروت وه قسم د بار په بارانونه کېږي سوونه کاله به تېر وي او درس دروز به وي بار او ته به د خپل خاورو کې داسې پروت وي لکه جنت الفردوس کې پروت یم داسې نعمتونه کې پروت یم خدا کله نو چې ګوره کله د دین اسلام دپاره قرباني وکړو او د دې دین اسلام آبیاري وکړو په خپل لاس باندې او که نه د دین اسلام مخالفت مو وکړو د هغې خلکو مخالفت مو وکړو چې کم د دین اسلام پاسداران دي کم دین اسلام ما تا ته ښایي کم قرآن پاک ما تا ته ښایي احادیث ته مبارک د پیغمبر علیه السلام مبارک ما تا ته ښایي علوم شریعت ما تا ته ښایي او د هغې مخالفت مو وکړو بیا به چېرته درونو بیا به ګوره دې بلې ډلې کې وو نو دا وروڼو هر سړی دا قصد کوي چې انشاءالله څه پورې د ما طاقت وي ځکه تر طاقته پورې الله پاک جل جلاله یو انسان مکلف کړی ده د هغې نه زیاتي نشته خو هر یو دا نیت وکوي چې د دین اسلام قدر به کوو انشاءالله او د هغې خلکو قدر به کوو چې کم د دین اسلام ښودونکي دي کم قرآن پاک ښودونکي دي کم احادیث مبارکه ښودونکي دي کم علوم شریعت ښودونکي دي قسم د دنیا کې به خوشحاله وو دنیا کې به خوشحاله وو